اره ګل ماده و دا دې مې راوستي هغه دا نه دی په میدان کې چې جنګېدی هغه دا نه مې ځینې راوستي څنګه څوک در ښه یم خو دا منټې در ښه یم یاره و باره بیا وجنګو راسه ورځ بره د باندې ووینم ښه سمه ده صحیح ده نو څه پروا کوي چې خارجي دی جنګ خو یادې د کوټه سپي جنګ کوي نو صحیح دی باید به ورغلو چې حقیقت درته وایم زه لا ځینې بیریږم دغسې رنګ یې دی څه درته وایم وکې ته مازې راسه چې در باندې ووینم یا په کیسه کې لا مه کېږه چې یو ماس کې هغه ورور دی بل دانه هم لرم دا مې هم دا دی ساتلی دی دا هم خارجي دی په ته په خبرې خاص غوښې به خورم نو زه خو خپله پټاټې خورم و یا داسې خوندور شی دی داسې خطرناک رنګ دی څه درته وایم و بس صحیح دی ته مازې راسه که نه منې عکس به در واستوم خدای دې راوله جوړه په خیر خیراتي که راغله شکر ته ښه جوړ سلامت سي د پهلوان اکا دي که روان یم نو څه خدمت وکړم وایي زما هم پهلوان صاحب په کار دی ښه ته درځه چې ورسه درځه دواړه دروازه چا وټکول په داسې وخت کې تود صاحب له ورسه ودرېد روان یم او خدای مراوله معلم صاحب په خیر خیر و خیراتي جوړ رګه په خیر ستړي مې سالي په خیر راځي د خیر راځي په خیر یاست راځي مهرباني وکړه راځي د خیر راځي خدای مراوله معلم صاحب سلامت کښېنئ راځي د خیر سره زموږ ته خو هم څوک نه وه ټوله سره تللي دي بس دلته ځم یوازې وم نو خدای مو راوله خدای دې په ښه درولي سلامت اوسې څه عجبه معلم صاحب اوس څه شي در سر واړوم ستا دا زما سپېرې جونګړې ته په خیر راغللې پهلوان اکا ته خو مشر یې پر موږ حق لري د کلي هر مشر پر موږ باندې حق لري چې پوښتنه پر وکړو تاسو خو مشران یاست چپ شه بخشه جي خدای دې وبخښه پهلوان اکا دغه حیوانان یې دلته راته درولي دي د دې هلک د لاس اوس ته دغه پزې راغلی هغه شکایت راغلی ښه پهلوان صاحب و موږ هم په دغه خطر راغلي یو چې یعنې ته څه شکایت ته راغلی یاست بیا څه کړي دي د ده د لاسه خو دغسې یم چې نه په کلي کې پزه لرم نه چې دوکانو ته ور ووځم یو راته ګاډي چې دا کوڅې ته ور ووځم بل راته ګاډي اوس دا مسجد ته د ده د لاسه نسم وتلی ولا چې رښتیا سي دغه سپیان ما هم ورسره ولیدل ما فکر کوئ چې دا د بل چا دي دی دغسې ورسره ولاړ دي څو دوه درې نور هلکان هم ورسره او دا میدانۍ ته راغلي وه د کلي ورې دا سپیان راوستلي وه د هغو سره مې دوه درې سپیان وه د سره مو ما فکر کوي چې دا د هغو دي نو د ده سره مازې ورسره دي یعنې جنګولی و جنګولی داسې نیت یې و لکه چې ځکه میداني کې خو نو بل کیسه نشته تا ته کم نه معلومېږي څه په وکړو معلم صاحب څه په وکړم لاسوارې مې کښېنولی دي چې هلکه مه کوه مه کوه دغه مسجد ته ور وځه یو 5 وخته لمونځ دې کوه یو خواري وکاږه یو سبق ووایه بس نو اوس څه په وکړم دغه یو ځای مې دی اریان تللی یم معلم صاحب چې اوس څه په وکړم خیر پهلوانه که تا حوصله وکړه طبیعت مه خرابوه نصیحت به ورته وکړو خبرې به ورته وکړو په یو رقم بیا راضي کړو جوړ به سي معلم صاحب ستا خبره خو پر ځای ده خو دا هلک نه مام چپ سه دا هلک نه په نصیحت دی نه په خبرو دی وایم اوس اریان یم هلته په کور کې چې دا مازې مې لاس په پورته کړی نه وي هغه مور یې راځغلې وایي ته زما دغه یو ځای دی چې وایې وټکه یې ما په ملامت دی اریان تللی یم چې اوس څه په وکړم چپ سه چې پهلوان اکا دا هم یو د حل لاره لري یو د حل لاره مې پیدا کړې ده نو پهلوان اکا چې دا به څنګه سي څنګه د حل لاره د معلم صاحب دغه کار که وسي خو ډېر به ښه چې دی اوس سم سي چپ سه پهلوان اکا ته دی پرېږده فکر مې دا کړی دی پښه یې وربنده که معلم صاحب دی خو ځوان دی کوچنی نه دی زه اوس څنګه پښه ور وتړم دا بیخي بده نه ده چې زه دی مې دلته کښېنولی زه پښې ورتړم
پهلوان اکا ته ولې سر نه خلاصوې؟ زه چې په نیمه خبره سر در خلاصوم. د پښې بندول هدف مې دا دی دوستي ور وکړه یو ځای. دوستي دوستي معلم صاحب ستا قربان سم، زه غریب سړی یم، یوه اوانۍ نه لرم، دغونده ګټمه چې ماښام یې خورو. زه چې اوس دا هلک ته دوستي ور وکړم، دا بیا دا ولور زه څنګه وګټم؟ دا هلک هغه دی پر دغه رقم باندې دی، ستا قربان سمه، دا خو نو رواجونه دي، دا رسم و رواج غواړي. بیا تا ته معلومیږي چې دا دوستي څوک دی چا سره کوي، هغه بیخي پړپړېږي، باره بیخي کیسه ده پسې انډیواله. اوس باره سړی اریان یې چې په ولورې ورسېږي، په جوړه باندې ورسېږي، یو نور مراسم یې سره ور برابر کړي، باره به دا بیخي را باندې زورور سي انډیواله. پهلوان اکا تاسو نه ژور فکر وکړئ، الله مهربانه دی چې دوستي ورسېدله، نصیب و قسمت به سره برابر سي، آینده به سمه سي، خوا به جوړه سي. د خیره خدای مهربان در آباده به هم دی داسې نه وي. دا پښه چې وربنده کړې دا غټه بهترینه لاره ده چې دی د دغه خرابو کارو څخه راوګرځول سي. معلم صاحب تا خو ډېره ښه خبره وکړله، خدای مهربانه دی. ولور بیا داسې خبره دا ده چې اوس زما سره به دوستي څوک وکړي، خو دا زما زوی داسې کارونه نه دي کړي، ستا قربان سمه، چې یو څوک یا خور ورکړي یا لور ورکړي، دا ځای به چیرې پیدا سي؟ ته ګوره پهلوان اکا، ما ته یو ځای را معلوم دی لکه تا چې ول ستا زوی داسې کارونه هم نه دي کړي چې څوک دوستي وکړي یا خپله خور ورکړي یا خپله لور ورکړي. زه هم په دغه فکر کې یم، یو ډېر ښه ځای را معلوم دی. نو چې فکر مې کار نه کوي چې دا به اوس دا دوستي وسي که یا هغه به دا دوستي وکړي که یا. خو خیر ور به سو، اجاڼۍ به ورسي وارې وبې ګوري دوستي به وکړي، خوښه سمله د خیر سره بره بیا موږ ته نارینه به سره راټول سو، بیا به ورځ وټاکو، ور به سو خبرې به ورسره وکړو. معلم صاحب ستا قربان سم، دا دوستي به سره ورسېږي؟ ته بیا تشویش کوې پهلوان اکا، نصیب و قسمت کې راغلی و کېږي پهلوان اکا، ته ولې ناکه تشویش کوې؟ بس صحیح دی د خیر سره، زه به پیاله چای تسته راوړم، زه به چای درته راوړم، په کور کې خو څوک نشته، هغه هلک هم وتلی دی. خیر ته یو ترتیب جوړ کړه پهلوان اکا. معلم صاحب حاجي پهلوان اکا ته ډېر نیک مشوره ورکړله. څنګه که معلم یم نو چې نیکې مشورې زما سره نه وي نو د چا سره وي؟ بس خدای تعالی دې د خیر کې، خدای تعالی و د خیر سره کارونه ورسم کړي چې دا هلک پر لارې سي. زه هم دا فکر کې یم چې دا هلک به پر لارې ځي که یا انشاءالله خدای مهربانه دا دی. ملونه ته چې زه ګورم یاره دا سپیانه بله ورځ راخطا کړي وه، په دا میداني کې دوه درې نور هلکان هم ورسره وه. دا وضعیت دا سپیانو ګوره پلار یې سپین ژړی سړی دی، دا رقم زوی. خیر حاجي پهلوان اکا خو ډېر ښه سړی دی، ولا ډېره حوصله لري. نو خیر زوی به هم پر لارې سي دغه، خدای دې دا دوستي پر لارې دا دوستي سره ورسي، خدای مهربانه دی. سمیږي ډېر به سم سي. او انشاءالله سمیږي، هلک پر لارې کېږي. چې دا پهلوان اکا څه سو؟ بخښه دې معلم صاحب، پهلوان اکا څه سوې د لمانځه وخت دی نو ځو به چای مې کښېږه موږ به وکړو بیا به راسو نو اوس ناوخته خو نه دی. راځئ د خیر سره، بس نو راځئ درځئ د خیر درځئ درځئ د خیر درځئ درځه مهرباني راځئ د خیر راځئ بېغمه راځئ د خیر سره. او معلم صاحب الله اجر راورسېږي، په خیر اخرت کې جوړه. دا یې چی شپه راوړي بیا دا څه دا خو نو بلبل دی بلبل. ښه نور حیوانان هم لرم، تا به نه لیدلي. یا ولا موږ ځو لمانځه ته ناوخته دی، موږ ځو درځه. دی خو نه هم در بلبل کم نه دی. چېرته هلکه خواته درځه پهلوان اکا درځه. خیر اوس راځئ د خیره راځئ. معلم صاحب ته مې څه پایه پورته هغه نه راکښته کړل، دا خوار ځای موږ داسې کړي یو. څه په وایي راځه. ډېره ښه خبره دې وکړله، پر شو باندې تلوار کوه حاجي معلم صاحب. درځه که مو سره خوښه سوله نصیب یې راغلی و، یو ورځ به وټاکو، مالا به نکاح ور وتړو د خیر. نو 5 ورځې خو دا معنا نه چې راځي، خو شی خو باید زده کړي، خو کال دستور دی خامخا ما چې ول تاسو به ولور اخلئ، خو دلته زه دوستي سره رسومه، دا خو نو په دې معنا نه ده چې تا ما ته یو ځوان راوښوئ. زموږ په قریبانو دوستانو پلارو نیکه کې دا ولور چا نه دی اخیستی. ګوش بار تر منزله نه رسېږي پهلوان اکا. تا مکتب کې هم دی، هدي د خیر سره سبا بل سبا د خیره پرېږېږي. خیر کې مې درته ویل چې راځه خیره درځئ چې زه ناوخته کېږي بیخي ناوخته.
مننه چې د هیواد میډیا سره یاست.